ته څوک یې او دې بریک کیس کې څه دي؟ بختي رحمانه په دې بریک کیس کې ستا د ټول عمر دیاړي ده. څه مطلب؟ مطلب دا چې د بریک کیس د نوټونو ډک دی. د دې نوټونو په بدل کې به ته زما کار وکې. عدنانه ته زما ډېر خوښ یې. د ساره د تلو نه پس زه غواړم چې د رخسار رشته ستا سره وکړم. طاهر لالا د رخسار نکاح خو د صادق سره شوې ده. نه زه هغه نکاح نه منم. څه کار به کول غواړي؟ ته دا بریک کیس کور ته ویسه او زما د کال انتظار کوه. هغه د سارا سره نکاح په دھوکه کړې وه. اوس به هغه رخسار له طلاق ورکوي. ته ولې داسې وارختی او دا بریک کیس د څه دی؟ ښځې دا په پټي کې یو سړی راکو. سړیا په دې بریک کیس کې به څه وي؟ ښځې ما ته پته نشته خو هغه وی دا کور ته ویسه او زما د کال انتظار کوه. رخسار جی ابو د فایل د څه دی ابو؟ دا طلاق نامه ده. ابو زه خو د صادق په نکاح کې یم. د هغه دھوکه‌باز صادق نوم راته مه اخله. ابو صادق ښه هلکه دی. یا الله دومره ډېرې روپۍ. سړیا مونږ مالداره شو. اوس به ګاډي وي، بنگلا به وي او هر قسم شاپینګ به وي. سړیا ته خو خوشحاله نه شوې ولې؟ ښځې دا ما ته څه چال ښکاري؟ هغه څنګه؟ یو ناشنا سړی هسې په موږ څنګه دومره مهربان شو؟ رخسار که زما سره د پلار رشته ساتل غواړې نو په دې طلاقنامه دستخط وکړه. باس ته په بختي رحمان باندې څنګه دومره مهربان شوې؟ باس ستاسو په ذهن کې څه دي؟ لږ صبر وکړئ خبر بشئ. پرېده چې ښځه خاوند یو څو راځې خمزې وکړي. څه مطلب باس؟ بس تاسو دواړه صرف تماشه کوي. اصل گیم خو اوس شروع شو. زما په خیال هغه سړی راغی. کم سړی؟ ښځې هغه بریکیس والا. زر دا بریکیس پټ کا. څوک یې؟ څوک خو نشته. دا فایل د څه دی؟ طلاقنامه؟ بهر څوک و سړیا؟ څوک نه و، بس دا فایل بهر پروت و. په دې فایل کې څه دي؟ دا د صادق طلاقنامه ده. طلاقنامه؟ او رخسار را لېږلې ده. د طلاق پیپر مې د صادق کور ته لېږلی دی. د طلاق نه پس بستا نکاح د عدنان سره کیږي. سړیا اوس به څه کوو؟ که صادق ته پته ولګېده نو زړه به یې مات شي. صادق به چرته وي؟ سړیا چرته ځې؟ ښځې زم چې صادق وګورم. صحیح ده زه به انتظار کوم. انتظار ختم. لاړ شئ او زما د محبت زیبا زوی صادق را اوچت کئ. جی باس. دا روټۍ واخله. الله دې خوشحاله کا. صادق میلاو شو. زه چې اوس یې باسله بوزو. صادق خو چرته نه و؟ نه ما نه دی لیدلی. یا الله صادق به اوس کم ځای وي؟ صادقه ته خو وچې روټۍ خورې؟ بس په دې د الله شکر دی. زمونږ سره لاړ شه چې بریاني در باندې وخورم. رښتیا؟